د پکوړو خوړونکیو د سموسو خوړونکیو د 80,000 پښتنو نه شرم نه درځي. اوس خو طالب راغلی دی، اوس د څه شي لانجه کوې؟ زما قام نن هم له ازادي لمانځي. ته د څه شي آزاد یې؟ د چا نه آزاد یې؟ په څه شي کښې آزاد یې؟ وایي چې اپریشن کوم، موږ ورته چې نه شو کولی، نو اوس ګز و میدان چرته کوي راځي. دا پښتون وطن دی او پنجابیه دا خلک په خپل عزت ډېر سخت خفه کېږي. داسې سیلاب به روان وي د وینې. ته رښتیا د ټول پاکستان فوج یې که یوازې د په پنجاب د زړه خفه کېږي؟ تا چېرې په دې ولسونو زړه خفه کړو؟ ملګرو پی ټي ایم د ولسونو خبره کوي. د جرنیل خلاف ډېر خلک نارې وهي، منمي وهي خو د پرسې په سر. ای دنیا خلکو، ای پاک متحده کې ناستو خلکو، ای د پاکستان په عدالتونو کې ناستو ججانو، د یو ورک زوی د مور یو منټ درد برداشت کولی چې د دغې خاورې بچي که هر نام هم ورکې، مور یې زموږ د وطن ده، خورکه یې زموږ د وطن ده. ته ګوډ ورته وایې، بیډ ورته وایې، پولیس ورته وایې، هر څه وایې، دغې خاورې بچي دي. ځکه یې د امریکې او د چاینا پسیفیک لانجه ده. قدم په قدم امن امن وایي، دا څوک دی چې دا دومره پهلوان دی؟ منظور جان دی. دا څوک دی چې دا دومره پښتانه ورباندې مړه دي؟ دا څوک دی چې په هر چا باندې ګران دی؟ دا څوک دی چې د امن لیوني ورته راټول دي؟ دا څوک دی خو یو ځوان دی، نر افغان دی او خبر یې دا سړی د پښتنو د سر سړی دی. خبر یې دا خوشحال دی، میرویس خان دی. ډېر قدرمان د لرو بر افغان ملي رهبر منصور احمد پښتین ته بلنه ورکوه. خو دلته یوازې د جنوبي وزیرستان او د شمالي وزیرستان خلق نه دی موجود. تو څه د کوټه نه وخله تر سوات پره په دا سټیج باندې د دغې پښتین قوم خلق ولیده که نه ولیده؟ وم لیده. دا ته پی ټي ایم یې چې پښتانه سره یو کوي. د دې خلکو په وساطت سره زه د دنیا د هر وګړي نه، هر ادارې نه، هر ملک نه یوه پوښتنه کوم چې آیا یو قام
یو معاشره یو انسان ته د دغه څلور شیانو نه محروم کا هغه به څه ژوند ولري زه هغه څلور شیونه بیانوم اول امن دی یو کام امن نه لري په دنیا کې یو انسان امن نه لري دنیا کې یوه ټولنه د امن نه لري د هغه ټولنې پرمختګ به څنګه وي هغه ټولنه به ژوند څنګه تیر کي نن ته وګوره 8,000 نه باندې کورونه خپل ورکو خلکو ته په انتظار دي ای دنیا خلکو ای په اقوام متحده کې ناستو خلکو ای د پاکستان په عدالتونو کې ناستو ججانو د یو ورک زوی د مور یو منټ درد برداشت کولی شي د یو ورک زوی د پلار یو منټ بېحسي برداشت کولی شي او 8,000 نه باندې پښتانه مند یې 8,000 نه باندې پښتنو ځوانانو پلارونه دا درد په کالونو کالونو برداشت کوي او نن یې په دې پنډال کې د هغو پلارونه او ترونه او ورونه ناست دي په ژړا او فریاد درته ستړي دي ای د دنیا خلکو ای د نور پاکستان لاهور اسلام آباده تا د میرلي چیرې یو ورځ هم تېرولی شي لکه د میرلي ولسونه چې تېروي 900 نه باندې ټارګټ کلینګ شوی دی شمالي وزیرستان د شمالي وزیرستان ټول شهدا چې سره جمع کې او په دلګټ کې په یوه ورځ وینې تویې شي داسې سیلاب به روان وي د وینې ته برداشت کولی شي ای د دنیا خلکو نن باجوړ په وینو سور دی هره ورځ ټارګټ کلینګ کیږي په خیبر کې هره ورځ ټارګټ کلینګ کیږي په پېښور حسن خیلو کې هره ورځ چاپې دي او ټارګټ کلینګ دی او اوس په ضلع کرم او په کرک کې دا حال شروع دی لکي مروت زمونږ پښتانه دي زمونږ وینه ده ټول عمر یې خوږ وخت تېر کړی و په مجلسونو نن د بد امنۍ شکار دي ډېره اسماعیل خان ټانک ژوب او تر دوکۍ ارنایې پره وینې تویېږي محترمو یو کام هره ورځ یې ځوانان په ګولیو باندې د سرونو ته ویشتل شي هره ورځ دلته په ګولیو باندې سرونه ویشتل کیږي د درویش صاحب یو شعر دی چې دې ښار ته په سوغات کې یو سر هره ورځ راځي هره ورځ په توفاق کښې پښتنو ته وینې پرتې وي سرونه پراته وي محترمو صرف یې په مرګونو باندې خبره نه ده لنډه بتې ځنې اخلي چا چې 15 روپۍ خپلې ګټلې دي د دنیا هر هغه وګړی چې په خپلو خواریو باندې په خپل محنت پیسې وګټي ته چیرې د ده نه په زور پیسې اخله په مرګ نه زیات زور ورکوي ولې چې ورسره یې بېعزتي هم کېږي ورسره یې توهین هم کېږي او خلک پیسې خپل ګټلي ځنې اخلي او هره ورځ دلته بتاخوري ده او هره ورځ دلته د کور مخ ته په اوږدو اوږدو ویښتانو کې د ټوپکو سره سړي ولاړ وي چې ډوډۍ راوباسه او په سبا باندې بلکې ګنټه پس یې د ټوپکو سره نور سړیان په وردي کښې راشي چې ولې د ډوډۍ ورکړې ده هو سړیا خو ډوډۍ ښې هلمند ته نه ده پښې وړي خو تا په ډیورنډ تار دې خوا راواړولو دلته یې وغوښتله محترمو په چیک پوسټ باندې دا پښتون وطن دی او پنجاپیا دا خلک په خپل عزت ډېر سخت خفه کېږي په پښتو کې چې څوک د چا ښېګړه هېره کړي یعنې یو انسان دی چا سره ښېګړه کړې ده هغه ښېګړه هېره کړه دا ته موږ بې پښتو وایو چې ښېګړه هېره کړه خو څوک چې بد هېر کړي چا د یو انسان سره بد کړي دي هغه انسان هغه بد هېر کړل یعنې پور پیغور یې نه و پېژندلی د بد هېر کړل او د ایږي دشمن سره ناست و هغه ته په پښتو کې بېغیرته وایي
ته هره ورځ دلته خلکو ته کنځلې کوې تا 8000 پښتانه مړه کړي دي تا 8000 نه باندې خلک ورک کړي دي په دې نه پس په کوم انسانیت کې په کومه پښتو کې به ستا سره څوک ملګرتیا کوي آیا په پښتو کې په روایاتو کې چې کوم انسان د بل انسان بد بغیر پور په غور هیر کی آیا د بغیرت نه علاوه بل لفظ ورته استعمالوي تاسو د پکوړو خوړونکیو د سموسو خوړونکیو د 8000 پښتنو نه شرم نه درځي محترمو د انسانیت خبره کوم بیا د مسلمانۍ هم درته کوم دا کام په درد اخته دی او د څه دپاره د ډالرو دپاره نن نوې لوبه څه شروع ده اصل مسله سپیک معنا چین مونږ او تاسو یې چین بولو دنیا ورته چاینا وایي چین یو روټ تیروي د خپل چین نه تر ګوادره پورې ګوادر اوبه ډېرې ژورې دي نو ژورې اوبو ډېر جازونه بهري تم کولی شي نو که چیرې دا روټ تیر شي د دنیا 25% بزنس به چین ته واوړي او د دنیا 25% بزنس څومره راځي 625 بلیونه ډالره محترمو امریکا په دنیا کې ولې زوروره ده چې تر ټولو غټ بجټ لري دا خبره ته ډېر سوچ وکړئ ستا په خاوره دا لوبه لګیا ده امریکا صرف فوجي بجټ 880 بلیونه ډالره لري 880 بلیونه ډالره د دنیا 100 ملکونو ټوټل بجټ چې سره جمع کې دې بجټ ته نه رسیږي نو چې غټ بجټ یې دی ډېر جازونه وسلې جوړولی شي اوس که چیرې چین ته 950 بلیونه ډالره میلاو شي نو امریکا ته خطره ده چې بیا به سوپر پاور زه نشم پاتې ځکه یې د امریکې او د چاینا پسیفیک لانجه ده اوس جنگ راځي کرک لکی مروت ډی خان او ژوب چېرته چې سیپیک تېرېږي هلته راغی خبره ته مو سوچ دی د پښتنو وینه تویېږي او پاکستان ته څه ګټه ده هغه ته دا ګټه ده چې یوه حمله به وشي چاینا ته به ووایي چینیانو ته چې تاسو ته خطره ده تاسو ته خطره ده مونږ ته ډالر راکئ چې مونږ د خطره لرې کړو د چین نه به د تحفظ په نامه د سیکیورټي په نامه باندې پیسې اخلي او امریکا ته به وایي چې ګوره ودلې دا څنګه حمله وه چې صحیح وه چې په ملک ته خو نه ده شوې ډالر واچوه د ایږې نه به یې په دې اخلي وینه به د پښتانه تویېږي د دغې خاورې بچي که هر نام هم ورکې مور یې زموږ د وطن ده خورکه یې زموږ د وطن ده ته ګوډ ورته وایې بیډ ورته وایې پولیس ورته وایې هر څه وایې دغې خاورې بچي دي د دېږي وطن خبره ده مونږ دې ریاست ته وایو چې دا پردي جنګونه مونږ ته مه راوړه دلته په خلکو پسې طالبان ملیکه د طالبانو سره معاهده دغو ولسونو نه ده کړې د طالبانو سره معاهدې ته جرنل فضامي تللی و دا جی ایچ کیو تللې وه ستا جرګه تللې وه مونږ نه و تللي نن ته وایې خلکو ته چې ډوډۍ ده ورکړې ده دا ډوډۍ چا خوسته نه ده وړلې دا په دې خاوره باندې ستا په موجودګي کې خلک را روان دي غواړي یې په هغې بنیاد باندې شوي دي دا هر څه ولې ولسونه تباه کوي دا د پښتون وطن د امنیت حال دی ما څلور شیان یادول یو امنیت دی اوس راځم دویم شي ته پښتنو عدالت ډېر ضروري دی ولې یو پښتون په ځمکه باندې چا دعوا وکړه هغه مړی خو که دته دا پته ولګي چې دلته عدالت موجود دی هغه نن زما سره بې انصافي کوي نه خپلوالي شته نه سفارش مني نه پیسې مني نه کال را باندې تروي په هفته کې انصاف را کوي هغه سړی به مړی ولې کوي دا د ورونو په منځ کې لانجې دا د تربرونو په منځ کې لانجې دا کلي په کلي لانجې په دې خاوره د انصاف د نظام د نشتون د وجې کېږي څومره لانجې لګیا دي څومره بربادي لګیا دي دا ورونه او تربرونه ټول په یو شي سره په لانجه دي په هغه کې صراحت دي
آیا زه 4 شیان یادوم چې یو قام دا 4 شیان نه ولري هغه به په مخ څنګه ځي. دلته داسې عدالتونه دي چې په سره ورځ څوک مړی وکړي هم چې تکړه وکیل وي او د جج خوښه وي نو داسې شکونه شته پکې چې ووایي چې نه یې دی کړی. او یو به په دوبۍ کې وي دلته دوا پې وکړه وکیل ورته ون څه پیسې ورکړه سپارښتونه دي درته چې هغه کړی دی. چېرته به انصاف مومئ؟ ژوند به څنګه کوئ؟ دریم شی معیشت دی. خلک روزګار نه لري، خلک کاروبار نه لري، په جیب کې د خپلو بچو د خپل کور د ساتلو پیسې نه لري، هغه چې لانجې نه وکړي څه دې وکړي. څلورم شی تعلیم دی. دا هر شی چې یو قام نه لري دا بدبختي، دا بدامني، دا د عدالت نه لرې کېدل، دا د معیشت ختم کېدل، دا د تعلیم ختم کېدل، دا د څوک امریکایانو ته ورواچوي دا خبره دوی به تر موږ هم زیاتو بدحالیو سره مخ شي. دا د روسیانو سره څوک وکړي، دا د جرمنیانو سره څوک وکړي، دا د لاهور او اسلام آباد سره څوک وکړي، تر موږ به هم ذلیل ژوند شي. خو موږ خو یې دغې سره مخ کړي یو، موږ خو دغو سره مخ کړي یو چې په دې خاوره یوازې امنیت نه د ژوند د تېرولو په جدید دنیا کښې چې څومره طریقې دي ټولې ختمې دي. الټا یې آیس او پوډر در پسې راوړي دي چې ستا ټوله ځوانه طبقه دا کښېنوي مغز یې ور ختم کړي چې دی په دې خبره پوه هم نه شي چې څه ورسره لګیا دي. محترمو دا ټول د دغې قام د غلام ساتلو دپاره کېږي. مسلې ډېرې بیان شولې په دې سټیج باندې، اوږده بحثونه وشول. زه د حل په طرف ځمه چې د حل هېڅ شی دی. موږ یقینا د بدحالۍ سره مخ شوي یو، خو د دغې حل شته دی. داسې نه ده چې دا خبرې حل نه لري، حل لري، خو البته حل یې انقلاب دی. انقلاب ولې نه راځي؟ 80 کاله تېر شول چې موږ دا ټپه اورو چې څانګه به نن سبا که ګل شي. ما یې په سر کې سرې غوټې لیدلې نه، خو څانګه ګل نه شوه، څانګه ګل نه شوه. 80 کاله کې څانګه ګل کېږي نه ګل کېږي. ولې یاره لږ فکر وکئ. زه ډېره مهمه خبره درته کوم. دلته د دغې مسلې حل انقلاب دی چې تر څو ولسونه راپاڅېدلي نه وي او دغه استعماري قوتونه چې دا چا دا عدالت، دا معیشت، دا امنیت او دا نظام خراب کړی دی، دا دې له منځه وړي نه وي، تر هغې هېڅ نه کېږي. خو البته دا جرأت به په چا کېږي او انقلاب به کله راځي؟ ولې نه راځي انقلاب؟ ځکه نه راځي ولسونه مسلې خو لري. یو پارلماني پارټۍ جوړې دي، سیاست هغه ورته راشي، تر ده هم بهترین دلایلو کې مسایل ورته بیان کړي چې دا مسله دا داسې ده او داسې ده. ولسونه وایي چې واه زنده باد. ورته وایي چې حل یې دا دی چې ما ته ووټ راکئ، زما حکومت راشي، بیا به ستاسو مسلې حل شي. خو حقیقت څه دی؟ زه حقیقت درته بیانوم. حقیقت دا دی چې د هر چا حکومتونه راغلل، که د چا په صوبا لیول باندې لږ څه ووټ بینک ته هغې صوبایي راغلل، که د چا په مرکز لیول دی هغې مرکزي راغلل. خو آیا د ولسونو مسلې حل شوې؟ خو زه اوس کیسه درته کوم چې ولې نه. یو څاروی و ځناور، هغه خپل مالک په منډۍ کې یا خرڅولو یا حلالولو، خو چې کله یې کش ورکولو هغه نه تللو. نو دغې مالک یو چل وکړ، یو ګجره یې راوخستله، یو سټیک پرې لشته وه، په هغه پرې یو طرف ته ګجره وتړله، د سټیک د لاشتې د بل سر یې د په مکنډي پرې ور وتړه. دا ګجره داسې مخکې ورته وللې ده. همدا څاروی دا ځناور پسې روان شو، تر حلالولو او خرڅولو ورسېدلو، خو ګجره ته دا یې ونه رسېدل. څو چې تا ته وایي زه د مسلې حل کوم، مسلې نورې په مخ روانې دي. د 100 روپۍ ټماټر و 300 ته ورسېدل، د 50 روپۍ شای و 500 ته ورسېدل. امن دی چې کوم و لږ هغه د په ختمېدلو شو. یار مسله څه ده؟ مسله دا ده چې ته د یو استعماري نظام لاندې ژوند تېروې او په استعماري نظام کې د خلکو وهل، ځپل، لوټل دا ممکن وي، ترقي ممکنه نه ده هلته. دا استعماري نظام ولې استعمار څه ته وایي؟
دا د 1973 آئین چې دوی څه ته وایي دا چا جوړ کړی دی دا دفعه 302 324 دفعه 144 303 MPO دا خو مې اورېدلي وي دومره دا پیرنګي جوړې دي دا دوی چې کوم 1973 آئین یادوي دا 90% د پیرنګي جوړ آئین دی او بدلولی څوک شي څوک یې بدلولی شي پارلیمنت ته دا کاس له دلته پارلیمنت شته دی پارلیمنت ملګرو نشته پارلیمنت زمانہ تعارف یې درته کوم دلته به تعلیم یافته خلک ناست دي پارلیمنت جمهوری پارلیمنت وایي دیتا چې د خلکو په رایې جوړ خلک څه شی فرام دی پیپل بیا د هغو په رایې جوړ حکومتونه بای دی پیپل بیا د هغو خلکو دپاره هغه قوانین جوړوي فار دی پیپل آیا دلته د اولسونو په رایې باندې حکومتونه جوړیږي نه او بیا هغه حکومتونه د اولسونو د ژوند د ښه کولو دپاره قوانین جوړوي نه د جرنیلانو په خوله جوړ حکومتونه د جرنیلانو د نورو مضبوطولو دپاره قوانین جوړوي نو انقلاب د کوم ځای نه راوړئ محترمو د خبره ته سوچ وکئ دا په دې حالاتو کې دا چې اوس موږ ورسره تېرېږو یوازې حل یې څه دی اولسي مزاحمت خو چې منظم وي غیر منظم نه غیر منظم تنظیمونه هیڅ ګټه نشي راوړلی موږ په شخصیاتو پسې به نه ځو موږ به په اصولو په بیانیه پسې ځو لہذا که ته تیر تاریخ وګوره آیا په یو وخت کې دا نن چې څومره عوام دی په ټول پاکستان کې تر دې زیات خلکو یوازې د پیپلز پارټۍ بوټو سره خو شته ورسره نشته یو وخت کې نواز شریف سره و یو وخت کې اقبال سره و ولې لاړل هغو خلکو ته دوی یو بیانیه مخکې راوړله وروسته یې خپله بیانیه سره دروغ کول دوکې کولې نو خلک ځینې لاړل دلته به د یو بیانیې سره اصولي موقف سره ته پر مخ ځې ته به د اولسونو مزاحمت کوې ته به اولسي مزاحمت کوې زه که پارلیمنت ته لاړ شمه د څلور شیانو امنیت ما سره به چیرې ګارډ زیات شي ښه ډېر ټوپک ماران به شي راسره عدالت ما ته به چیرې په عدالت کې لږ څه انصاف ملاو شي تعلیم زما د بچو به ډېر شي معیشت زه به پیسې وګټم دا اولسونه به څه کوي یار دا اولسونو معیشت به کله په مغزي د دغو اولسونو امنیت به کله په مغزي د دغو اولسونو عدالت به کله ښه کېږي د دغو اولسونو تعلیمونه به کله په مغزي دا چې رړۍ لګولي دي دا دکانداران دا دلته د درزیان چې کوم دي دا مزدوران او ملګرو پی ټي ایم د اولسونو خبره کوي پی ټي ایم د دغو په سر جنګ کړی دی د دغو په سر جګړه کړې ده چې موږ ته نه خرا د جرنیل خلاف ډېر خلک نارې وهي منمي وهي خو د پرسې په سر دا د اولسونو په سر جګړه پی ټي ایم وکړه دا د اولسونو په سر جنګ پی ټي ایم وکړ د هغې دپاره پی ټي ایم لاره غوره کړه پی ټي ایم د مفاهمت لاره نه ده غوره کړې پی ټي ایم د ذاتي ګټو لاره نه ده غوره کړې پی ټي ایم د مزاحمت لاره غوره کړې ده او مزاحمت څنګه کیږي یو ځل به ته په خپلو اولسونو کې ملي فکر جوړ کړي چې دوی کم سے کم پوهه خو لري ځینې خلک وایي چې ټوپک یې حل دی ورور حل یې ما ته معلوم دی ته ما راشایه خو زه چې خپل کام راویښ کړم زما کام نن هم له ازادي لمانځي ته د څه شي ازاد یې د چا نه ازاد یې په څه شي کښې ازاد یې یو ځل به کام پوهه لري ملي فکر به لري بیا چې ملي فکر ولري بیا به دی منظم تنظیم لري اشخاص مقابلې نشي کړی د پاکستان څومره ډېرې سیاسي پارټۍ دي د هر سیاسي پارټۍ لیډر که چیرې فیصله وکړه چې نن نه پس زه او زما فیملي خاندان نور سیاست نه کوو نو هغه پارټي پاتې کېږي نه پاتې کېږي هغه ختم ده نه پسې ځي خلک خو البته که مخالف قوتونو فیصله وکړه یو جرنیل وویل چې زه نه کوم نو کوي خو بیا اثر نه پلېږي ولې هغه منظم طریقه تا ته راغلي دي هغه د یو بل خبره مني هغه تنظیم لري ځکه پی ټي ایم یو منظم تنظیم لري منظم تنظیم جوړوي چې پښتون کار
یو منظم تنظیم جوړ کړي دلته یعنې لګیا دي حالات دي موږ د جرګې مخالفتونه نه کوو موږ د وړې وړې ټولنې مخالفتونه نه کوو خو دا جرګې وړې وړې ټولنې موږ لیدلي دي چې 3 ورځې غورې کوي 4 RJDC په دفتر کې په پکوړو ناست خبره کوي اصل خبره پی ټي ایم دی پی ټي ایم سودا نه کوي دا سړی وکسئ غوښې ورته ویولې بیا راووتل هغه خبرې درته کوي پی ټي ایم سودا کوي ولسونه ګواهي ورکوي تاسو پی ټي ایم مضبوط کوئ تاسو په وړې وړې ټولنې باندې نه خلاصېږئ موږ د چا په نیت شک نه دی خو وړوکې ټولنې زور نه لري ځکه دی زر کې مجبور شي په یو دفتر کې کینی او ډیل وکړي دا پی ټي ایم دا تنظیم چې جوړ شي بیا ملي مزاحمت دی ورور نه دی څوک طریقې راشئ نه دا څوک د غیرت خبرې کوي قسم په خدای طریقې عملونه دي او غیرت به هم بیا دنیا ته اوس مو ښودلی بیا به ورته وښیم نو لہذا دلته ماته مسلې ډېرې په د چیټونو لیکلي دي د رزمک پرون ټارګېټ کیلینګ نه هم ولسونه خبر دي چې انتهایي غریب خلک یې دلته په دې رزمک کې وویشتل ټارګېټ کیلینګ کیږي ستا د تحفظ په نامه باندې په دې کیله کې ناستو خلکو 2100 اربه روپۍ دې ځل د بجټ نه اخیستې دي دا زه درته بجټ چېرته جوړېږي پته شته بجټ په کوم ځای کې جوړېږي دا چې کوم ستا هر سامان ګران شي په کپړو دا چې ستا پټرول ګران شول دا چې په علاقه کې په هر شي باندې ګراني راغله دا ولې راځي په دې ټیکس ولګي حکومت ټیکس نه چګوي دا ستا په پیسو باندې بیا سره جمع کړي هغه ټیکس هغه قومي بجټ جوړ کړي هغې نه 2100 اربه روپۍ دغو خلکو د تحفظ په نامه یوازې د هغه ستا د جیب نه تللي پیسو باندې جوړ کړي چې موږ به تحفظ ورکوو په اربونه ډالر دته د بهر دنیا نه راځي کار یې سړی چې زه خو د ټول ملک فوج یم دوی وایي دا خو زموږ د ټولو ملک دی شا رښتیا نه وایې که رښتیا وایې بیا د دغې خبرې جواب ووایه چې 900 ټارګېټ کیلینګ په میرلیک کې وشول تا تر اوسه پورې په هغه غوسه نه ده کړې په هغه نه یې خفه شوی ټول نارت وزیرستان ټول پښتانه علاقه کې 80,000 پښتانه نه زیات شهیدان شول تا چیرې یوه ورځ په هغه باندې د خفګان یو تش ټویټ او پوسټ نه دی کړی پښتانه پرېږده 100 سرکاري سړي د پولیس و په پېښور کې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل په هغه تا خفګان نه کولو ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه یې فایر کټو او البته 2-3 میاشتې مخکې په میرلي کې فوجیان و چې د پنجاب و چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ټویټونه کول چې زړه مې خفه دی بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو وه بیا د تر کونړ پره بمبارې وکړې بیا د تر خوست پره بمبارې وکړلې آیا ته رښتیا د ټول پاکستان فوج یې که یوازې د په پنجاب د زړه خفه کېږي تا چیرې په دې ولسونو زړه خفه کړو تا چیرې په دې ولسونو زړه خفه شو نو لہذا ملګرو ګیټونه باندې په چمن کې په ولسونو باندې برید وشو او هغه ولسونه انتهایی جفاکش خلک دی د غربت سره مخامخ کړي دي نن یې اکثر خلک په جیلونو کې دي FIR-ونه کوي او د PTM هغه ملګري چې په هغه احتجاج کې شامل هم نه و هغه ورچوي ونسي په انګور اډه باندې نن هم خلک ناستي ژاړي غلام خان بد حال دی دغسې په تورخم او په نورو سیمو کې هم دوی پښتانه ځوروي مخکې یې ویل چې افغانستان سره زموږ ځکه ورانه ده چې هلته د اشرف غني حکومت دی او هلته انډیا ناسته دی او زموږ خو طالب خوښ دی نو اوس خو طالب راغلی دی اوس د څه شي لانجه کوي اوس دې په څه لانجه شروع کړې ده اوس ولې په ډیورنډ لاین ګیټونه باندې ته نه منې پاسپورټ یې ختم کو شناختی کارډ یې ختم کو نان کسټم پیډ ګاډي ختم کوي ټیکس فری زون ختم کوي دوی پښتانه نور هم مجبوروي چې په 15,000 روپۍ یا په 15 کیلو دال به بیا څوک جاسوسي راته وکړي ورور که بغیرته درته کوو وبې کړي دا ولسونه نه درته کوي دا شیان خدای کوشش دا کوي چې د پښتنو معاشي قتل عام وکړي محترمو
د دغو شیانو پر خلاف یو دا چې د امنیت خرابېدو روان دی په ټول پښتون بیلټ کې او خراب دی. دوم دا چې په ډیورنډ لاین کوم ګیټونه دي هغه ګډوډي یې جوړه کړې ده په زور پاسپورټ او دغه شیان به پې مني. ټیکس فری زون ختم کوي او په پښتونخوا کوزو علاقو کې خلک په لوډ شیډینګ او په ګرمیو غر کړل. د دغه پر خلاف به پی ټی ایم دا احتجاج اعلان کوي. په دیوه ورځ کې نن موږ مرکزي کمیټي ټوله پر ازمک جلسه باندې سره مصروف شولو. نو زر به اعلان کې خو اعلان به څنګه وي؟ په ټول وطن کې به انشاءالله په یو ځای ولسي پاڅونونه کېږي چې هغه به ټول وطن راپورته شي. او قامه یو خبره پښتون قام ته کوم که رښتیا په یوه ورځ ټول راپاڅېدلی بیا په بله ورځ زموږ بل اعلان ګورئ چې بیا هغه څه شی دی بیا به ووینئ چې په دې وطن کې کومه لوبه سره شروع کېږي. خدای پاماني نه اول یو منصوبه درته ښایم. محترمو په سوشل میډیا باندې دا خفیه ادارې دا خلک خپل اکاونټونه جوړ کړي دوه په مذهب پسې په خوږ اسلام پسې زموږ په خوږ دین پسې دوه درې سپکې خبره وکړي بیا درېیم راشي د پی ټي ایم د یو ملګري تصویر شیر کړي چې دا بدنام شي. موږ نن ورته وایو چې دا تاسو یې موږ مو پېژندو صرف د غورځنګ د نورو خلکو د بدنامولو دپاره دا کار کوي. باقي ستا اسلام موږ ته پته ده ته هغه قوت یې چې په $50 دی د یو مسلمان خور عزت عافیه صدیقي و کفارو ته ورکړې وه. تا په جامع خبس او لال مسجد کې مسلمان اخوان یې په سینو کې ویشتل یې قرآن نه ویلل. تا 10 لکه بنګالیان مسلمانان وژلي وو. تا یو افغانستان یو اسلامي ملک د یو اسلامي ملک د نسکورېدو لپاره د امریکې ملګرتیا کړې وه. تا په دې خاوره باندې یعنې تر دې حده چې په دې وزیرستان کې د جوماتونه ړنګ کړي دي ستا دغه شیان دغه پټونه خلکو ته معلوم دي. نو لہذا چې دا کام ځیرک وي الحمدلله پښتانه یو مسلمانان یو د دې وطن یو او د دې د دفاع لپاره به موږ تل ولاړ وو. خدای مو تل آباد لره. ډېر زیات خلک راغلي دي ډېر قدرمن خلک راغلي دي زموږ د بیټني جرګې خلک ملګري راغلي دي. شوې ګیس خبره داسې د کورمتنګي ډیم خبره یا د نارت وزیرستان د حالاتو خبره یا د جنوبي وزیرستان یا بېلابېل د مختلفو علاقو سپیشل د درازین ده او د ډیخان او د ژوب او لکي مروت چې کوم حالات دي یا نن سبا کورم کې چې کوم په دا اختر په ورځو کې یا اختر نه پاس د شیعه سني په نام باندې د یو فساد جوړولو کوششونه کېدل دا ټول زموږ د نظر نه لرې نه دي. البته یو شی دی صرف چې تنظیم منظم شي. دا ځینې خلک بې صبره دي وایي ډېر وخت مو تېر کړو په جلسو څه نه کېږي. و محترمو لږ اعتماد را باندې ولرئ لږ اعتماد ولرئ موږ یې درته جوړوو ځنې څه خو لږ خو د وخت وشي دومره زر کې هم نه کېږي. یو خلک هغه دي چې هغه وایي چې هیڅ نشي کېدلی یا هیڅ نشي کولی. ورور انشاءالله هر څه کېدلی شي. یو وایي سبا په سبا یې کوئ. نه دنیا قانونه چې آزاد شوي دي جوړ شوي دي ډېر وختونه پرې لګېدلي دي ډېر وخت غواړي د ډېرو امتحانونو نه تېرېږي. مونږ په لاره باندې سم روان یو. خدای د تاسو آباد لري. د ډېرو شهیدانو ورونه تر برونه به دلته ولاړ وي چې په دې وطن کې د بې ګناه وینې تویې شوي دي. د میسینګ پرسن خاندانونه راغلي دي ډېر دغلی او په زړه باندې دردېدلی خلک یې. داسې به سره یو وو په یو بل چې چکر وهو دا یوازې نن مو چې مختلفې تاسو ریلې وکړې او دلته مو جلسه وکړه او دا دښمنان یوه میاشت دوی ته خوب نه ورځي. رزمک داسې جواب ورکړی دی چې یوه میاشت دوی بیا په یو په بل پسې منډې وهي خپلې پکوړې ته به زور ورکوي چې کیدای شي په دې خلک خطا کړم نور نه خطا کېږي. او یوه خبره یې دلته د اپریشن وکړله دا یې وایي چې اپریشن کوم موږ ورته چې نه شو کولی نو اوس ګز او میدان چرته کوي راځي. ډېره مننه خوشحاله سئ.